د زخرف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 43مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 9 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. حمیم والکتاب المبین إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. حمیم قسم دی په څرګند کتاب بېشکه مونږ هغه عربي قرآن ګرځولی دی کېدای شي چې تاسې ورباندې وپوهیږئ. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. او دا په حقیقت کې په ام الکتاب یعنی لوح محفوظ کې ثبت دی. زمونږ په وړاندې د لوړې مرتبې خاوند او له حکمته ډک کتاب. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. نو آیا موږ له تاسې نه په بېزارېدو سره تاسې ته د نصیحت د دغه درس یعنی قرآن لیږل صرف په دې خاطر پرېږدو چې تاسې له حده تیر شوي خلک یاست؟ وكم أرسلنا من نبي في الأولين. او څومره پیغمبران مو په پخوانیو قومونو کې استولي وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. هیڅ کله داسې نه ده شوې چې کوم پیغمبر هغو ته راغلی وي او هغوی په هغه پورې مسخرې نه وي کړي. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. نو کوم خلک چې له دوی نه ډېر زیات زورور وو موږ هغوی هلاک کړل. د مخکنیو قومونو مثالونه تیر شوي دي. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. که ته له دوی نه پوښتنه وکړې چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي نو دوی به پخپله ووایي چې دا همغه برلاسي په هر څه پوه ذات پیدا کړي دي. همغه ذات دی چې ستاسې لپاره یې دغه ځمکه زانګو وګرځوله او په دې کې ستاسې لپاره لارې جوړې کړې تر څو چې تاسې د خپل منزل مقصود لاره وموندلی شئ. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. هغه ذات چې په یوه خاصه اندازه کې له اسمانه اوبه نازلې کړې او د هغو په وسیله مو مړه ځمکه را ژوندۍ کړه. په همدې ډول به یوه ورځ تاسې له ځمکې نه یعنې په قیامت کې له قبرونو څخه راویستل شئ. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ما غزات چې دغه ټولې جوړې پیدا کړې او ستاسې لپاره د بیړیو او څارویو سپرلۍ پیدا کړې تر څو چې تاسې د هغو په شا سپاره شئ او کله چې پر هغو کښېنئ نو د خپل پروردګار احسان یاد کړئ او ووایئ چې پاک دی هغه ذات چې زموږ لپاره دغه شیان مسخر کړل که نه موږ تر کنټرول لاندې د هغو د راوستلو وس نه درلود او یوه ورځ د خپل پروردګار خواته زموږ ګرځېدل دي. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين.
او دوی د هغه له بندګانو څخه ځینې د هغه جز وګرځول، یعنی ویلې ملایکې د الله لوڼې دي. حقیقت دا دی چې انسان ښکاره احسان هیرونکی دی. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين آیا الله له خپل مخلوق نه د ځان لپاره لوڼې غوره کړي او تاسې په زامنو سره سرلوړي کړئ؟ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. او حال دا دی کوم اولاد چې دوی رحمان خدای ته منسوبوي، د هغه د زیږېدنې زیری چې کله په خپله له دوی نه یو چاته ورکول کیږي نو مخې له ډېره غمه تور راوړي. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. آیا د الله په برخه هغه اولاد ورسید چې په ګاڼو کې پالنه کیږي او په خبرو او استدلال کې خپل مدعا په پوره ډول ښکاره کولی هم نشي؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. دوی ملائکه چې د رحمان خدای خاص بندگان دي ښځې وګڼلې. آیا دوی د هغو د جسم ساخت لیدلی دی؟ د دوی شاهدي به ولیکل شي او دوی به د هغې په باب وپوښتل شي. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. دوی وایي که رحمان خدای غوښتلی چې موږ د هغو عبادت ونه کړو نو موږ به هیڅکله د هغو عبادت نه و کړی. دوی د هغې معاملې پر حقیقت باندې هیڅ نه پوهیږي، محض اټکلونه کوي. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. آیا موږ له دې نه مخکې دوی ته کوم کتاب ورکړی و چې دوی له ځانه سره د پریښتو د پرستش لپاره د هغه کوم سند ولري؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نه بلکې دوی وایي چې موږ خپل پلار نیکه پر یوې کړنلارې یعنی دین باندې موندلی دي، د همغو پر قدمونو باندې روان یو. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. په همدې ډول له تا نه مخکې چې هر کلي ته مونږ کوم ویرونکی ولیږه، د هغه هوسا شتمنو خلکو همدا ویل چې مونږ خپل پلار نیکه پر یوه کړنلاره باندې موندلی دي او مونږ د همغوی د قدمونو پیروي کوو. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. هر پیغمبر له هغو نه پوښتنه وکړه، آیا تاسې به پر همغې ویرانه ځئ چې پر هغې باندې تاسې خپل پلار نیکه موندلی دي؟ اگر که زه له هغې لارې نه ډېره صحیح لاره تاسې ته دروښیم. هغوی ټولو پیغمبرانو ته همدغه ځواب ورکړ چې د کوم دین خواته د بلنې لپاره چې تاسې لیږل شوي یئ موږ په هغه باندې کافران یو. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. په پای کې موږ له هغو نه غچ واخیست او وګوره چې د دروغو ګڼونکو عاقبت څه شو. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. یاد کړه هغه وخت چې ابراهیم خپل پلار او خپل قوم ته ویلي و چې تاسې چې د کومو شیانو بندګي کوئ زما له هغو سره هیڅ اړیکه نشته. زما اړیکه یوازې له هغه ذات سره ده چې زه یې پیدا کړی یم.
همغه به ما ته لارښوونه وکړي. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. او ابراهیم همدغه یوازې د خدای عبادت کلمه له ځان نه وروسته په خپل اولاد کې پرېښودله تر څو چې هغوی د دې لوري ته رجوع وکړي. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. د دې د پاسه هم چې کله دغو خلکو د نورو په بندګۍ لاس پورې کړ نو ما دوی له منځه یو نه وړل بلکې ما دوی او د دوی پلار نیکه ته دنیوي متاع ورکړه تر دې پورې چې دوی ته حق دین او څرګند بیانونکی پیغمبر راغی. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. خو کله چې دوی ته هغه حق دین راغی نو دوی وویل چې دا خو کوډې دي او موږ د دې له منلو نه انکار کوو. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وای دغه قرآن د دو ښارونو له لویو سړیو نه پر یو چا باندې ولې نازل نه کړای شو. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. آیا ستا د رب د رحمت ویشل دوی کوي؟ د دوی د دنیوي ژوندانه تیرولو وسایل خو موږ د دوی په منځ کې ویشلی دي او د دوی ځینو ته پر ځینو نورو باندې په درجو سره پورته والی موږ ورکړی دی تر څو چې دوی یو بل استخدام کړي او ستا د رب رحمت له هغې شتمنۍ نه زیات قیمتي دی چې دوی یې راغونډوي. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. او کدا نوای چې ټول خلق به د مال او شتمنۍ په شوق د یوې کړنلارې شي او کفر او فساد خواته به مخ واړوي نو موږ به پر رحمان خدای باندې د کافر کیدونکو د کورونو چتونه او د هغوی زینې چې هغوی ور باندې بامونو ته خیږي او د هغوی دروازې او د هغوی تختونه چې هغوی ور باندې تکیه وهونکي کینی ټول د سپینو زرو ګرځولیو. دا خو محض د دنیوي ژوندانه متاع ده او آخرت ستا د پروردګار په وړاندې صرف د تقوادارو خلکو لپاره دی. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. څوک چې د رحمان خدای له ذکر نه ځان په غفلت کې اچوي مونږ پر هغه باندې یو شیطان مسلط او هغه ملګری کیږي. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. دا شیطانان دغه خلک پر سمه لاره باندې له تلو څخه منع کوي او هغوی له ځان سره دا ګمان کوي چې مونږ سم روان یو. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. په پای کې چې کله دغه انسان زمونږ حضور ته راشي نو خپل شیطان ته به ووایي کاشکې زما او ستا ترمنځ د ختیځ او لویدیځ لرې والی وای تو خو ډیر بد ملګری شوې. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.
په هغه وخت کې به دوی ته وویل شي چې کله چې تاسې ظلم کړی دی نو نن ستاسې لپاره دا خبره هیڅ ګټوره نه ده چې تاسې او ستاسې شیطانان په عذاب کې یو ځای یئ. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. نو آیا ای پیغمبره ته به کاڼه واوروي یا به ړندو ته او په څرګنده ګمراهۍ کې غورځېدلو خلکو ته لاره وښیې؟ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. نو یا به دا وي چې تا به موږ د دوی له عذاب نه مخکې وفات کړو نو موږ به له دوی نه په آخرت کې غچ واخلو او یا دا چې په تا به موږ وګورو د دوی هغه عذاب چې دوی سره مو وعده کړې ده نو موږ پر دوی برلاسی یو. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ته په هر حال هغه کتاب ټینګ ونیسه چې د وحی په وسیله تا ته لیږل شوی دی په یقیني ډول ته پر سمه لاره یې. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. حقیقت دا دی چې دغه کتاب قرآن ستا لپاره او ستا د قوم لپاره یو ډیر لوی پند دی او ډیر ژر به له تاسې څخه د ده په باب پوښتنه وکړی شي. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. له تا نه مخکې چې موږ څومره پیغمبران لیږلي وو له هغو ټولو نه پوښتنه وکړه آیا موږ له رحمان خدای نه پرته نور خدایان هم د خلکو معبودان ګرځولي وو چې د هغو بندګي وشي؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. مونږ موسی له خپلو نښانو سره فرعون او د هغه د سلطنت اراکینو ته ولیږه او هغه ورغی ویې ویل چې زه د عالمیانو د پروردګار پیغمبر یم. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. بیا کله چې هغه زموږ نښانې هغو ته وړاندې کړې نو هغوی ورباندې وخندل. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. مونږ د یوې له پاسه یوه داسې نښانه هغوی ته ښودله چې له مخکنۍ نه به لا زیاته لویه وه او مونږ هغوی بیا بیا په عذاب کې راګیر کړل تر څو چې هغوی له خپل چارچلن نه راوګرځي. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. د هر عذاب په وخت کې به هغوی ویل ای کوډګره د خپل پروردګار لخوا چې کوم منصب در په برخه شوی دی د هغه پر اساس زموږ لپاره له هغه نه دعا وکړه موږ به ارومرو پر سمه لاره برابر شو خو څنګه به چې موږ له هغو نه عذاب ایسته کوو هغوی به له خپلې خبرې نه اوښتل. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. یوه ورځ فرعون د خپل قوم په منځ کې په لوړ غږ وویل ای خلکو آیا د مصر پاچاهي زما نه ده او دغه ویالې زما تر ماڼۍ لاندې نه بهیږي آیا تاسې نه وینئ؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. زه ښه یم که دغه سړی چې ذلیل او حقیر دی او خپله خبره هم څرګنده نشي بیانولی. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. که رښتیا ویونکی دی ولې پر ده باندې د سرو زرو بنګړي راښکته نه شول
یا له هغه سره پرښتې پیوسته صف تړلې رانغلې. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هغه خپل قوم سپک وګاڼه او هغوی د هغه اطاعت وکړ. په حقیقت کې هغوی فاسقان خلک وو. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. په پای کې چې کله هغوی مونږ په غوسه کړو نو مونږ له هغو نه غچ واخیست او هغوی مو ټول یو ځای غرق کړل او د وروستیو نسلونو لپاره مو د پخوانیو یوه کیسه او د پند اخیستلو وړ نمونه وګرځول. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. او د عیسی د مریم زوی د مثال وړاندې کولو سره سم ستا د قوم خلکو پر هغه باندې شور زوږ جوړ کړ او وی ویل چې زموږ معبودان ښه دي او که هغه. دغه مثال هغوی تا ته محض د خبرو اړولو را اړولو لپاره وړاندې کړی دی. حقیقت دا دی چې دوی جګړه مار خلک دي. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. دغه عیسی له دې پرته بل څه نه و، یو بنده و چې موږ ورباندې پیرزوینه وکړه او د بني اسرائیلو لپاره مو د خپل قدرت یوه نمونه وګرځاوه. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. که موږ غوښتي وای نو له تاسې نه به مو پرښتې پیدا کړې وې چې په ځمکه کې ستاسې جانشینان وای. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. او هغه یعنی عیسی په اصل کې د قیامت یوه نښانه ده، نو تاسې په هغه کې شک مه کوئ او زما خبره ومنئ، همدغه سم مسیحه لاره ده. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. داسې د نه وي چې شیطان تاسې سمې لارې نه واړوي چې هغه ستاسې ښکاره دښمن دی. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. او کله چې عیسی له څرګندو نښانو سره راغلی و نو هغه ویلي و چې زه تاسې ته له حکمت سره راغلی یم او د دې لپاره راغلی یم چې تاسې ته د دین او هغو خبرو حقیقت ښکاره کړم چې په هغو کې تاسې اختلاف کوئ. په دې اساس تاسې له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. حقیقت دا دی چې همغه الله زما پروردگار هم دی او ستاسې پروردگار هم. تاسې د همغه عبادت وکړئ، همدغه سم مسیحه لاره ده. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. خو د هغه له دغې روښانو ښوونو سره سره ډلو په خپلو منځو کې اختلاف وکړ، نو تباهي ده د هغو خلکو لپاره چې هغوی ظلم وکړ د یوې دردناکې ورځې له عذاب نه. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. آیا دوی اوس فقط د همدغه شي منتظر دي چې په ناڅاپي ډول پر دوی قیامت راشي او دوی خبره هم نه وي؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
کله چې هغه ورځ راشي نو له تقوادارو خلکو پرته نور ټول دوستان به یو د بل دښمنان شي. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. په هغه ورځ به هغو خلکو ته چې زمونږ پر آیاتونه ایمان راوړی وو او امر منونکي وو وویل شي چې ای زما بندګانو نن ستاسې لپاره څه ویره نشته او نه به در باندې څه غم راشي. ننوځئ جنت ته تاسې او ستاسې میرمنې تاسې به خوشحاله کړای شئ. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. د هغو په مخ کې به د سرو زرو ګیلاسونه او جامونه ګرځول کیږي او هر زړه خوښونکی او سترګې خوښونکی شی به هلته موجود وي. دوی ته به وویل شي تاسې به اوس دلته د تل لپاره اوسیږئ. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تاسې د دغه جنت وارثان د خپلو هغو کړو له امله ګرځېدلي یئ چې په دنیا کې مو کول. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ستاسې لپاره دلته پریمانه ښې غوره میوې شته چې تاسې به یې خورئ. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. پاتې شول مجرمان نو هغوی به د تل لپاره د دوزخ په عذاب کې اخته وي. هیڅکله به یې په عذاب کې کموالی نه راوستل کیږي او په هغه کې به هغوی ناهیلې پراته وي. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. پر هغو موږ ظلم نه دی کړی بلکې هغوی خپله پر خپل ځان ظلم وکړ. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. هغوی به غږ وکړي ای د دوزخ مالکه یعنې خازنه که ستا پروردګار زمونږ کار پای ته ورسوي یعنې د مرګ حکم وکړي نو ښه ده. هغه به ځواب ورکړي تاسې به همداسې اوسیږئ. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. مونږ تاسې ته له حق سره راغلي وو خو له تاسې نه د زیاترو حق بد ایسید. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. آیا دوی د څه اقدام کولو پریکړه کړې ده؟ ښه نو مونږ هم بیا د یوې فیصلې صادروونکي یو. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. آیا دوی دا ګڼلې ده چې موږ د دوی رازونه او پټې خبرې نه اورو؟ موږ هر څه اورو او زموږ پرښتې له دوی سره دي. د دوی د کړو او خبرو لیکنه کوي. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. دوی ته ووایه که په رښتیا سره د رحمان خدای څه اولاد وای نو تر ټولو مخکې عبادت کوونکی به یې زه. پاک دی د آسمانونو او ځمکې فرمان روا د عرش څښتن له هغو ټولو خبرو چې دوی هغه ته منسوبوي. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ښه دوی په خپلو باطلو مفکورو کې غرق او په خپله لوبه کې لالهانده پرېږده تر دې پورې چې دوی خپله هغه ورځ وګوري چې دوی ترېنه ویرول کیږي. وهو الذي في السماء إله
وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. همغه ای کې یو په آسمان کې هم خدای دی او په ځمکه کې هم خدای دی او همغه د حکمت څښتن او په هر څه پوه دی. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ډیر لوړ او لوی دی هغه ذات چې د هغه په واک کې د ځمکې او آسمانونو او هر هغه شي پاچاهي ده چې د ځمکې او آسمان په منځ کې دي او همغه ته د قیامت ساعت معلوم دی او د همغه لوري ته تاسې ټول ورګرځول کیدونکي. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. له هغه پرته چې دوی کوم نور بولي هغوی د کوم شفاعت واک نه لري مګر دا چې څوک د علم پر اساس د حق شاهدي ووایي. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. او که له دوی نه پوښتنه وکړي چې دوی چا پیدا کړي دي نو دوی به پخپله ووایي چې الله. نو له کوم لوري دوی غولول کیږي؟ قسم دی د پیغمبر په دې قول چې ای ربه دا هغه خلق دي چې نه مني. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. خنو ای پیغمبره دوی ته عفو وکړه او ووایه چې سلام دی تاسې ته. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.